الجبار قبس من نور المختار، وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د انبیاء علیه السلام د سیرت د درسونو په لړ کې او سلسله کې مونږ شل درسونه مخکې وړاندې کړي وو چې په هغې کې هم د آدم علیه السلام نه نیولې تر موسی صلوات الله علیه وسلم پورې مونږ د هغوی سیرت په لنډ او مختصر ډول باندې تشریح کې او وړاندې کې. اوس به انشاءالله په دې درس کې مونږ د حضرتنا سیدنا ایوب علیه السلام د سیرت پاک لبانې مختصر شانته د صحیحو روایاتو د قرآن عظیم شان پرنا کې وړاندې کوو چې حضرت سیدنا ایوب علیه السلام څه قسم شخصیت او ذات او څه قسم هغه تیر شوی و. نو هغې په باره کې انشاءالله مختصر شانتي معلومات وړاندې کوو. ایوب علیه السلام د قرآن عظیم شان په 4 سورتونو کې په 4 ځایونو کې، یعنې په 4 سورتونو کې 4 ځای، یعنې هر سورت کې یو ځل دی هغه نوم راغلی دی، او بلکې په مختلفو صورتونو کې به د هغه دعوت ته او د هغه مختلفو حالاتو ته به اشاره شوي، خو نوم یې په 4 ځای کې په 4 صورتونو کې راغلی دی. د نسب د لړۍ په باره کې لږ مشکل شته، هغه دا دی چې انشاءالله دواړه مونږ وایو. یو د نسب لړۍ چې تاریخ دمشق علامه ابن عساکر یا امام ابن عساکر چې دا د علامه ابن کثیر رحمه الله علیه چې ډیر تاریخ مفسر هم دی، تاریخ دان هم دی، محدث هم دی، هر شی دی، ډیر مشهور عالم دی، موږ تاسو په دې امت کې تیر شوی. دغه استاد کېږي علامه ابن عساکر. یو کتاب یې لیکلی د تاریخ دمشق 82 جلده دی، 82 جلده ورې دونه جلدونه دي. تاسو فکر وکړئ الله پاک یې چا نه کار اخلي، بیا څه ناشنا خبرې. 82 جلده کتاب یو او بلکې ډېر نور یې لیکلي دي. نو دومره غټ کتاب چې 82 جلده یي، تاسو فکر وکړئ دا څومره غټ شی دی. 82 ټوکه نو ډېره د هغسې ناشنا خبره دونه یو سړی ولیکه، او ټول د حدیثو په رڼا کې دا ټول تاریخ لیکلی شوی. نو دا علامه ابن عساکر په خپل تاریخ دمشق کې د حضرت سیدنا ایوب علیه السلام هغه را نقلی د نسب لړۍ چې دی څونه دی. نو دی وایي چې ایوب علیه السلام بن رازح بن اموس بن لیفزر بن عیس بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام، دا تاریخ دمشق ده لیکلی. یعنې د ابراهیم علیه السلام زوی چې و هغه اسحاق علیه السلام، د اسحاق علیه السلام زوی چې عیس، موږ تاسو مخکې یعقوب او عیسی علیه السلام دا دواړه سره ورنو، د هغه زوی چې و لیفزر په نامه باندې، د هغه د اموس زوی زاروح، او د هغه زوی ایوب علیه السلام. یو هغه دا راغلی دی. تاریخ تبری او تاریخ ابن کثیر چې دا موږ درته وایو چې علامه ابن کثیر د عساکر شاګرد چې د ابن کثیر د امام تبری چې دی دا مخکې تیر شوی. دوی هم دواړو تاریخونه لري. نو په هغې کې بیا د ایوب علیه السلام هغه داسې را نقل شوی دی، هغه سلسله د نسب ایوب بن اموس بن رازح بن رعویل بن عیس بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام. یعنې د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام زوی عیسی، دا خو موږ مخکې ویلي وو. رعویل به رازح او اموس به ایوب علیه السلام. په هر صورت تقریبا 6 هغه راځي نسل د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي. نو هغه علما چې وایي چې د هغه نه وروسته
د تیر شوی د شعیب علیه السلام نه مخکې او د لوط علیه السلام نه وروسته یو نظر د علماو د موږ د امامانو د لکه علامه ابن کثیر او علامه ابن جبري طبري او علامه ابن عساکر او الکامل فی التاریخ لابن اسیر چې مشهور علما تقریبا تیر شوي دي موږ د امت هغوی یو نظر دا لري په دې مختلف علماو کې چې د ایوب علیه السلام د لوط علیه السلام نه وروسته او د شعیب علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی یو نظر دا دی چې د هغوی د شعیب مخکې موږ تاسو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام دا شیان هم ټول وویلې او د یوسف علیه السلام نو دغه وخت کې چې شعیب علیه السلام نه مخکې او د لوط علیه السلام او د یوسف علیه السلام نه وروسته په دغه مانځ کې تیر شوی دوی نظر دا دی چې په دغه وخت تیر شوی نو بیا څه وایي دغه کتابونه چې ما درته ویل علامه عساکر او د نورو هغه را نقل کړی چې د ایوب علیه السلام مور چې کومه وه دا د لوط علیه السلام لور وه لوط علیه السلام موږ تاسو مخکې بیان کړی چې هغه 3 لورګانې سر پرې هغوی ایمان پرې راوړی نو دا یو لور د ایوب علیه السلام مور ده یو روایت دا دی یو وایي چې نه ده په هر صورت باندې او بل د ښځې په باره کې راځي چې د خپله د ایوب علیه السلام ښځه چې رحمه نومېدله او دا د یوسف علیه السلام لمسی وه منشیا د افرایم او منشیا 2 زامن و د یوسف علیه السلام نو دا د منشیا لور ده دا د رحمت چې ورته ویل کېږي دا د ایوب علیه السلام کډه چې کومه وه مېرمنې چې کومه وه دی وه نو هغه علما ما درته وایي چې نظر لري امامان چې دی د لوط علیه السلام نه وروسته او د یوسف د هغه نه د شعیب علیه السلام مخکې تر شوی هغوی دغه وایي چې د ده مور چې وه دا د لوط علیه السلام لور وه او ښځه چې وه دا د یوسف علیه السلام لمسی وه نو معنا دا چې یوسف علیه السلام نه وروسته دی تیر شوی او د شعیب علیه السلام نه مخکې تیر شوی دا یو نظر دی یو هغه دا ده دویمه خبره چې ځینې علماو لیکلې دي البته د احادیثو په رڼا کې او د روایتو په رڼا کې هغې کې بیا بله خبره ده هغه دوی وایي دې کې علامه ابن عساکر او اطلس القرآن په نامه او څو نورو علماو هم دا خبره لیکلې چې اصلا ایوب علیه السلام چې کوم یو دی دا موسی علیه السلام نه وروسته هارون علیه السلام موسی علیه السلام الیاس علیه السلام یوسف علیه السلام یونس علیه السلام د یونس علیه السلام نه وروسته بیا هغه تیر شوی د ایوب علیه السلام نو 2 نظریات موږ او تاسو د تاریخ او د سیر علما چې کوم امامان مفسرین په دې 2 نظر دي یو دا دی چې دا د شعیب علیه السلام نه مخکې د لوط علیه السلام نه وروسته په دغه زمانه کې تیر شوی دی یو نظر دا دی او دې ته تقریبا لږ ترجیح ورکړی شوې ده دې نظر ته چې دا صحیح دی ځکه سواني چې کوم راغلي دي چې مور یې د لوط علیه السلام لور وه طبیعي خبر ده چې د لوط علیه السلام نه وروسته دی او د یوسف ښځه د یوسف علیه السلام لمسی وه نو معنا دا چې دوی نه وروسته تیر شوی دی خو دا بل نظر چې کوم یو دی دا ابن عساکر دا نظر راخستی دی او اطلس القرآن په نام یو مشهور کتاب دی هغې هم دغه راخستی دی چې ایوب علیه السلام د یونس علیه السلام نه وروسته د موسی علیه السلام هارون علیه السلام د الیاس علیه السلام عیسی علیه السلام یونس علیه السلام نه وروسته به ایوب علیه السلام تیر شوی په دواړو صورتونو باندې یوسف د خپل شان معلومیږي خو اوس خبره دې ته راځي چې دا ایوب علیه السلام په کومه منطقه کې تیر شوی دی کومه منطقه کې تیر شوی دی دې کې 2 نظریات دي یو نظر ډېرو ترجیح ورکړي ډېرو مشهورو لکه علامه ابن طبري ابن کثیر او د مشهورو علماو چې کوم دي دوی نظر هم دا دی چې د تیر شوی دی د شام او د ازرعات په منځ کې شام دا دمشق چې اوس د دمشق ښار د سوریې پایتخت چې کوم دی دینه جنوب طرف ته او ازرعات یا درعا یو خپل ځای دی په شام کې درعا دا نو د سعودي عرب په نه اخواته په شام کې پروت دی درعا په نامه اوس یو هغه تبوک نه چې سړی شي شام ته په دغه ځای کې درعا په نامه پروت دی پخوانی نوم یې ازرعات و موږ تاسو په دې تاریخونو پخواني تاریخونو ازرعات نو اوس نوم درعا دی په دغه منځ کې د اردن سیند چې کوم یو دی چې په اردن او د اسرائیلو په منځ کې دا کوم سیند بهیږي دا دې ته ویل کېږي د اردن سیند یا د اردن دریاب د دې نه شرق طرف ته ختیځ طرف ته د دمشق نه لاندې او د ازرعات نه بر یا بصرا په نامه چې دا منطقه یادل په دې ځای کې د دوی سنیته لیکلي تقریبا د علامه ابن ابن کثیر ټول لیکلي سنیه ث نون یه سنیه په نام یا سنیته عربي کې به سنیته راځي نو دغه منطقه کې د زیو سنیته نو د دمشق نه جنوب ته د ازرعات یا درعا مخه په شمال د منځ منطقه چې د اردن د سین شرقي برخه راځي په دغه منطقه کې یو سیمه وه د ته سنیته ویل کې سنیه ورته ویل کې دغه سنیه کې تیر شوی دا یو نظر ځینې علما
علماو بل ورکړی دی اطلس القرآن او دوی لیکلی چې یو هغوی هم دا وایي چې یو نظر دا دی چې د فلسطین یا د کنعان په لاندنۍ برخه کې تقریبا جنوبي شرق طرف ته دلته ادوم په نامه باندې یادولو. د ادوم منطقه هغه منطقه ده چې په کوم ځای کې عیسو د یعقوب علیه السلام بل ورور چې یو خو یعقوب علیه السلام چې دی په نابلس کې اوسېدلو، دا بل ورور چې کوی شعیر په نامه باندې دا منطقه یادېږي. ادوم د عیسو یا د یعقوب علیه السلام د ورور بل نوم په ادوم په نامه یادېدلو. نو په دغه منطقه کې دی اصلا ویل چې ایوب علیه السلام پیدا شوی دی. نو دواړه نظریات شته، خو د سنیته د دمشق او د ازرعات په منځ کې چې کوم تقریبا د ډېرو امامانو اتفاق په دې خبره ده چې دی دلته تېر شوی. دا یو نظر ځینې علما ورکړی چې په دې لاندې چې کوم ادوم نومېدلو د فلسطین یا د کنعان په جنوبي شرق برخه کې دلته تېر شوی. خو ما درته وویل چې نظر زیات دا دی چې دا په سنیه کې چې کوم یو د دمشق او د ازرعات د شام په دې منځنۍ برخه کې د اردن شرقي برخه ته په دې د منطقې د نبوت او د اوسېدو سیمه دغه دوه نظریات په دې کې موجود وو. اوس دی چې کوم یو دی د الله پاک پیغمبر دی، په قرآن عظیم شان کې باقاعده په دې باره کې آیات شریف راغلی دی چې انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی و ایوب. نو دلته وایي الله پاک څه فرمایي؟ انا اوحینا الیک، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه څنګه چې تا ته وحی کړی ده همدغسې وحی کړی نوح علیه السلام ته او د هغه نه وروسته انبیا علیه السلام چې کوم یو دي لکه هود علیه السلام، صالح علیه السلام، واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. همدارنګه هم وحی کړی ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام و یعقوب والاسباط او د هغوی په دې نسل کې چې کوم کسان وو هغه کې ډېر یوسف علیه السلام راځي، موسی علیه السلام راځي، دا ټول راځي، شعب بن نون علیه السلام، میلاس دا ډېر زیات. روح المعانی لیکلي چې په بني اسرائیلو کې د 4,000 او د 80,000 په منځ کې انبیا علیه السلام تیر شوي. دا روح المعانی دا خبره لیکلي د 4,000 نیولې تر 80,000 انبیا علیه السلام پورې په بني اسرائیلو کې تیر شوي دي، یعنې 4,000 پورته او د 80,000 نه لاندې دونه تیر شوي. نو ډېر پیغمبران تیر شوي. نو ځکه والاسباط باندې اشاره وکړه. بیا څه وایي؟ عیسی او عیسی علیه السلام ته مو وحی کړی، و ایوب او ایوب علیه السلام ته مو وحی کړی و. نو دی هغه شو چې د نبی او د پیغمبر دی. نو دی هغه په اصطلاح سره د نبوت ثبوت شو چې ایوب علیه السلام یو د انبیا علیه السلامو د جملې نه و، یو د هغې سلسلې لړۍ چې د انبیا علیه السلام د هغه لړۍ نه یو شخصیت ده. بله خبره دا ده چې د تعلیمات دي شو تقریبا د تعلیمات په باره کې تقریبا ټول امامانو دوه خبرې لیکلي دي، دوه خبرې عمده خبرې لیکلي دي. یو دا چې د الله پاک وحدانیت او توحید، دا خو موږ مخکې دا څونه انبیا علیه السلام چې راغلي دي ټولو خبره همدا وه چې بس لا اله غیر د الله نه بل څوک نشته الا الله مگر الله، یعنی حقیقي خالق او حقیقي مالک او حقیقي رازق او حقیقي اله او خدای او مشکل کشا او هر څه چې دی دا صرف یو ذات دی، هغه ته ویل کېږي الله. نو دې ته ویل کېږي توحید او وحدانیت. د ایوب علیه السلام طبیعي خبره ده چې ټول انبیا علیه السلام د آدم علیه السلام نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو تعلیماتو کې بنیادي اساسي او اولنه او لومړنۍ خبره دا وه چې توحید او وحدانیت. نو دا یو خبره دی کې دا و چې د الله پاک وحدانیت او توحید او د الله په عبادت کول او غیر دغه نه بل څوک نه رابلل. یو خبره پکې د ایوب علیه السلام تعلیماتو کې دا ټول امامان او ټول مفسرین کرام په اتفاق سره لیکلي. دویمه خبره چې د ایوب علیه السلام په باره کې راغلې ده البته د نبوت او د رسالت په حساب هغه دا راغلي چې اصلاح ذات البین، د خلکو ترمنځ اصلاح راوستل، ذات البین اصلاح ذات البین، یعنې د خلکو په منځ کې دا څه شخړې او مشکلات تکلیفونه او غمونه راځي دې اصلاح کول هم د ایوب علیه السلام په تعلیماتو کې شامل و. چې لمونځ، روژه، زکات، حج به طبیعي خبرې هغه وروسته انشاءالله په دغه کې راځي چې تر ټولو زیات عبادت ګزار چې کوم یو ذاکر چې کوم یو دا سیدنا ایوب علیه السلام او وروسته به دلته راشي انشاءالله هغوی به خپل دی او د ده پیروان چې کوم یو تر څو به د الله پاک نه څه نه غوښتل چې تر څو به یا سجده وکړي یا به یې مونځ وکړي. سجدې نه مطلب کېدای شي مونځي، نو مونځ به وکړي د لمانځه نه بعد به الله عزوجل ته به درخواست کوله چې الله دغه شی ماته په کار دی ورایکه. نو د لمانځه نه غیر او د سجدې نه غیر د الله پاک نه دعا نه کوله. او بهتر د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دا
مثال باندې بخاري حدیث دی چې ویلي تاسو تر ټولو زیات تقرب الله ته د سجدې په حالت کې سړی ته ځکه دا تر ټولو هغه غټه خبره دی الله پاک د تقرب چې ده هغه ته سجده کول ده ځکه دا تندی په الله ته په ځمکه کې ښودل نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله د سجدې په حالت کې الله پاک ته دعا کوي الله پاک قبلوي دغه د ایوب علیه السلام خبره په دې هغه کې دا وه چې دوی به کله د الله پاک نه څه غوښتل نو بیا به څه کول نو بیا به لمونځ کول یا به سجده کول غالبا لمونځ دلته د سجدې نه مطلب لمونځ به کول بیا به الله پاک ته دعا کول او موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث امام بخاري را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د دعا د قبلېدلو ښه وخت کوم یو دی ښه وخت د دعا د قبلېدلو کوم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دبر الصلاة المکتوبه د فرض لمانځه نه وروسته چې فرض لمونځ وکړې د هغې نه وروسته دعا وکړې دبر الصلاة المکتوبه د فرض لمانځه نه وروسته دعا قبلېږي نو ځکه د فرض لمانځه وروسته دعا کول پکار دي دویم څه ورته و جوف اللیل الاخر او د شپې اخرینه برخه چې کوم یو ده چې کله د تهجد وخت شي د سحري یعنی د هغه نه مخکې چې په اصطلاح سره سپېده داغ راوځي د نه مخکې وخت چې کوم دی د نیمې شپې نه وروسته او د سهار د سپېده داغ نه مخکې دغه وخت ده جوف اللیل ویل کېږي دغه ځای کې ویله الله پاک دعا قبلوي ځکه د هغې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امام بخاري رحمت الله علیه دا را نقل کړی دی چې د شپې په آخره برخه کې الله عز وجل نزل الى السماء الدنيا د دنیا اسمان ته راځي د خپل شان سره چې څنګه مناسبي بس او هلته درې اوازونه کوي الله پاک خپله درې اوازونه کوي څوک دعا کوونکی شته چې دعا یې قبوله کړم څوک دعا کوونکی شته چې دعا یې قبوله کړم څوک سوال کوونکی او غوښتونکی شته چې زه یې غوښتنه قبوله کړم او سوال یې قبول کړم څوک استغفار کوونکی شته چې استغفار یې قبول کړم الله پاک هر شپه بلا ناغه دا په آخره وخت کې دا دعا کوي نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایوب علیه السلام چې ویلې د هغه خپل او د هغه د امت د کسان چې کوم یو چې مؤمنانو د هغه یو قاعده دا وه چې د لمانځه نه وروسته به دوی د الله پاک نه دعا کول او ما درته بخاري شریف دوه درې حدیث ویلې چې دا ډېر مهم وخت دی نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دبر الصلاة المکتوبه د فرض لمانځه نه وروسته تاسو دعا قبلېږي نو هغه د ایوب علیه السلام د هغه خبرې نو دوه خبرې شوې درې خبرې شوې تقریبا یو توحید او د الله عز وجل وحدانیت دویم اصلاح ذات البین د خلق په منځ کې اصلاح کول او دریم دا چې د څه غوښتل الله پاک ته د لمانځه او د سجدې نه وروسته به ده او د مؤمنو ملګرو به دا کار کولو نو دی د دې هغه دی درېیمه خبره د ده سیرت او ژوند په باره کې لږ معلومات وړاندې کول پکار دي چې د څه قسم انسان او څه قسم نو علامه ابن عساکر په تاریخ دمشق دا خبره نقل کړې کان اعبد اهل زمانه وی د په خپل زمانه کې په خپل وخت کې د ټولو نه زیات عبادت گزار و یو خبره موږ په تیر درس کې وکړه چې انبیاء علیه السلام چې کوم یو قول عمل به یو شی خلکو ته په عبادت امر کوي نو تر ټولو به زیات د عبادت گزاري دا د انبیاء علیه السلام یو صفت اساسي دا ده چې قول او عمل به څه سره یو شان ته وي هغه دغه خبره ده چې کان اعبد اهل زمانه تر ټولو د خپل زمانه په ټولو خلکو کې تر ټولو زیات عبادت گزار منځ گزار ذکر کوونکی روژې نیونکی وغه کوونکی او خیرات کوونکی ورسته راځي انشاءالله خیرات او صدقات مبارکې نو یو صفت یې د داو چې د خپل زمانه په ټولو خلکو کې تر ټولو زیات عبادت گزار انسانو د سیرت یو جز شو الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي دویمه خبره و اکثر معلا دویمه خبره دا چې په دې خپل زمانه کې په دې خپل وخت کې څومره خلک و څومره خلک په دې منطقه کې اوسېدل په دې خطه کې البته ټوله دنیا کې نه په دې خطه کې چې کوم یو دلته و په دې کې تر ټولو زیات مالدار سړی هم دی نو ایوب علیه السلام تر ټولو ډېر زیات وروسته انشاءالله راځي چې څومره مالونه څومره شیان د درلودل اب انشاءالله ولږ وروسته بیا وایي درېیمه خبره یې پکې دا خو دویم صفت اول دا چې کان اعبد اهل زمانه د خپل زمانې تر ټولو زیات عبادت کوونکی دویم دا چې په د خپل زمانه کې د خپل ځای کې چې کوم یو دا تر ټولو زیات مالدار انسان هم دی و درېیمه خبره دا ده چې تر ټولو زیات سخي انسان و الله په ښه پرېمانه مال ورکړی خو د الله پاک د مال سره د سخاوت ډېر خنجران مال لري ډېر زیات مال لري ډېر زیات په میلیاردونو روپۍ
خو دې بدبخت انسان ته د دې وسه الله پاک نه ورکړی او نه یې هغه کوي چې ورپې په غریبانو په مسکینانو بخي. نو الله پاک عز وجل ایوب علیه السلام ته چې څومره مال ورکړی و په دې خوا کې د مال سره د سخاوت او د جوادتوب صفت هم ورکړی و. ویلې تر څو پورې به د ډوډۍ نه خوړله تر څو به چې خلک ټول ماړه شوي نه وو. دا څومره غریبان فقیران چې د په منطقه او د په علاقه کې موجود دي ټولو ته به د روزې تنظیم کولو، بلکې ډیر زیات خلک مزدوران او خادمان نیولي وو چې تاسو په دې خلکو چې څومره فقیران په دې منطقه کې دي د ټولو ته به خوراک ورکوي. یو دویمه خبره دا ده چې تر ټولو زیات به چې دا کوم خلک غریبانو لباس که هغه نه لرله هغه به یې ورکول، تر هغه به خپله ځان ته جامې نه جوړولې تر څو چې غریبانو ته جوړې نه کړي. نو دا دومره غټ خبره. علامه ابن کثیر دا خبره لیکلې چې دی به تر هغه وخته پورې ډوډۍ خپله نه خوړله چې په دې به مطمئن شو چې اوس به غریبو خلکو ته خوراکي مواد رسېدلي، خپل کسان یې دې ته مقرر کړي وو. همدا بېکار وو چې غریبانو ته ډوډۍ یا پخه ډوډۍ یا خامه ډوډۍ د خوراکي شیانو مواد ورکول دی او خلکو ته لباس ورکول یا ګنډلې یا غیر ګنډلې چېرته کوم شی موجود هغه به یې د خلکو ته ورکول. کمال خبره ده الله پاک چې د خلکو ته ورکړي انبیا علیه السلام ته. نو بل درېیمه خبره دا وه لکه مخکې چې بیان کړه چې هر سوال او هره غوښتنه به چې د الله پاک نه کوله د سجدې او د لمانځه نه وروسته به یې کوله. الله پاک ته به سجده وکړه، لمونځ به وکړي ښه توجه سره، د هغې نه وروسته به الله پاک نه غوښتنه کوله. درته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري حدیث دی چې د فرض لمانځه نه وروسته دعا الله پاک ډېره قبلوي، زیات چانس پکې. نو دا د یو د هغه دی. درېیمه خبره چې علامه ابن عساکر لیکلې ده د یتیمانو کفالت او سرپرستي. د په منطقه کې د په ساحه کې چې دا د سره مربوطه خبره وه، په دې ساحه کې هر قسم یتیمان چې وو دې کفالت ټول ایوب علیه السلام په غاړه اخیستی وو. څومره یتیمان چې په دې منطقه کې وو د ټول یتیمانو سرپرستی او کفالت حضرت سیدنا ایوب علیه السلام کول. دی بله خبره دا وه د غریبو او بېوزلو ته پناه ځای ورکول. چې کوم یو خلکو کورونه نه لرل، ځای نه لرل، د اوسېدلو ځای نه و، ایوب علیه السلام ته خو الله پاک پراخه ځمکې ورکړې وې. هلته د هغوی دپاره کور، پناهګاه یا خیمه یا کور هر شی چې و چې هغه وخت کې مناسب و. نو ایوب علیه السلام به د خلکو ته چې کوم یو د بې پناه خلک وي، بې سرپناه، لکه سرپناه موږ ورته وایو سرپناه چا نه لرل، هغوی ته به یې بخښي د سرپناه یعنې کور، خیمه، هر بلا چې و هغه وخت کې هر شی به ورته باقاعده ایوب علیه السلام جوړولو. بل صفت دا و چې څومره خلک چې غریب وږي و په اصطلاح سره خوراکي هغه نه لرل، هغوی دپاره ټول مصارف ایوب علیه السلام ورکول. یعنې د غریبو خلکو د بېوزلو خلکو د دې خلکو هغه مالي امداد او مرسته او کومک به ایوب علیه السلام ورسره کولو. بله خبره دا وه چې د کونډو کفالت، یتیمانو کفالت هم ټول د دپاره په دې منطقه او په دې خطه کې د نبوت په سیمه کې چې کوم یو په دې کې چې څومره کونډې وې د دې ټولو کونډو کفالت او سرپرستی سیدنا ایوب علیه السلام کوله. څه کمال خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امام بخاري رحمت الله علیه یو هغه نقل کړی دی د ابو طالب څخه شعرونه را نقل کړي. ای هغه شخصیت چې د تا د سپین مخ په برکت باندې خلک د الله پاک نه باران غواړي، او ای د یتیمانو او د کونډو اسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ای د کونډو او د یتیمانو اسره او پناهګاه ته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي. نو دی همدا د نبي علیه السلام ټول صفت الله پاک همداسې بیان کړی دی چې د کونډو، د یتیمانو، د غریبانو کفالت د دوی په غاړه. زموږ خو مصیبت دا دی چې زموږ چارواکي به دغه یو صفت کې نه دي شریک ورسره، مصیبت خو همدې جوړ کړی دی. او بل خبره دا و چې الله پاک د زړه د ایوب علیه السلام د کلک ایمان خاوند و. بس زړه داسې قوي ایمان د په زړه کې و، داسې قوي ایمان چې بل چا سره دا ایمان نه و. د انبیا علیه السلام ایمان خو یې نو څه ورسره هغه کولی شي. الله پاک هغوی ته خو په ښکاره او هر څه وحی راځي ورته، نو زړه یې بالکل یو کلک او پوخ او محکم ایمان څخه ډک و. بل صفت یې چې علامه ابن عساکر لیکلی ده چې همیشه او تل به الله پاک ذکر او شکر استلو، ذکر به هم کولو او د الله پاک شکر به هم استلو. دغه صفت تقریبا ډېر شیا شو، 1 2 3 4 5 6 7 9 10 کې 11 صفات، خاص صفات، امتیازات الله پاک ایوب علیه السلام ته ورکړي وو. د محدثینو علامه ابن عساکر، امام ابن عساکر د امام دی د حدیثو
نو د هغه نقل کړي. نو دا د هغه سیرت او د ژوند هغه اندازه وه. اوس د ایوب علیه السلام کوم شیان درلودل چې موږ او تاسو پوه شو چې دته الله پاک څه شی ورکړي وو. د دې په باره کې مختلف کتابونو کې راغلي دي. یو خبره دا ده چې ایوب علیه السلام ویلي دي یو ښځینه د یو مېرمن وه، غالبا همداسې تقریبا ده چې ایوب علیه السلام صرف یوه مېرمن لرله چې هغه د یوسف علیه السلام لمسی وه. د یوسف علیه السلام زوی یو افرایم و یو منشا و. د منشا لور وه دا رحمه نومېدله، دا یې هغه وه. ځینې روایتو کې نور هم راغلي چې نور نومونه یې بېل راغلي، خو دا یوه ښځه. د دې نه الله پاک ایوب علیه السلام ته 14 زامن ورکړي وو. 14 زامن د دې لورګانو ذکر یې نه ده شوی. 14 زامن الله پاک ایوب علیه السلام ته ورکړي وو. نو خټه خو 14 زامن ډېر شي. دویم خبره دا ده چې الکامل ابن اسیر علامه ابن اسیر مشهور محدث دی په دې امت کې او تاریخ معاصق تاریخ الکامل فی التاریخ. د الکامل فی التاریخ دا لیکلی دی چې زر دانې وزې او میږې لري، یعنی زر څاروي د شودو څاروي لرل. دا ډېره غټه خبره یې ګوره، زر دانې پسونه او وزې دا ډېر غټ شی دی. دویم خبره دا ده چې الله پاک دته ډېره پراخه ځمکه ورکړې وه په دې منطقه کې. ښه او بل کې دا ځمکه ټوله حاصل خیزه منطقه ده، دا ټوله اوبه لري. نو الله پاک دته دومره پراخه و دا معلوم کوي د دې خبرې نه چې څومره ځمکه ده درلودله. نو د دې نه معلوم کوي چې 1500 غویان، نر غویان یې لرل، د قلبې غویان. الله پاک دلته دومره ځمکه ورکړې وه چې 1500 د قلبې لرل، یعنې 1500 قلبې ځمکه. موږ او تاسو په دې وطن کې دا ځمکه چې کله اوس خو خیر دا جریب او دا شیان نه وو، پخوا وخت کې به دا جریب مریب نه و، خلک به په قلبه باندې سول څونه ځمکه یوه قلبه ځمکه. موږ ته اوس پته نه لګي چې یوه قلبه ځمکه څومره خاوند مړي څونه کېږي، پته نه لګي. خو اوس په دا جریبونه راووته، هغې وخت کې به د خلکو پوهېدل چې یوه قلبه ځمکه ده. په بعضې منطقو کې یو کارې ځمکه وایي، دونه کارې ځمکه ده. په ځینو ځایونو کې د اوبو په حساب باندې کې خو په هر ځای کې. نو د 1500 نر غویان چې موږ تاسو یو غوا دی، یو غوی دی، غویان یې درلودل چې دی به قلبه کولې، یعنې د قلبې دپاره 1500 غویان یې لرل چې دی به قلبې کولې. او د هرې قلبې سره یو غلام و، یو غلام به د قلبه په اصطلاح سره چلوله او دې کار وکړي. د سره به ښځه و، د سره ماشومان و. نو ته فکر چې 1500 غویان، یعنې 1500 هغه لرل، صرف د قلبې غلامان و او چې هغوی سره اولادونه او مال او دارایي ورسره دا ټوله موجوده وه. نو دا شی دا الکامل دا خبره لیکلې ده. الله پاک ډېره زیاته ځمکه ورکړې. ابن کثیر علامه ابن کثیر لیکلي چې پراخه ډېره زیاته ځمکه الله پاک ورکړې وه. نو هغه د یو اندازه چې کوم یو قلبې والا و، نو 1500 قلبې ځمکه درلوده. 1500 قلبې ځمکه ډېره ولا شی و. نو دا هغه شیانو چې الله پاک ته چې کړي وو دته ورکړي وو. دا یعنې ښه پرېمانه هر څه لرل. اوس راځو دې خبرې ته چې ایوب علیه السلام خو دا دونه شیان لرل. سیرت موږ تاسو ولوستلو. نو دلته یو خبره موږ کوو چې د په امتحان کې پرېوتو. امتحان نه مخکې اوس خبره دا کوو چې د خو هغه شیان موږ ویلی چې 14 زامن لرله، 1500 زر دانې وزې او میږې لرلې، 1500 قلبې لرلې، غلامان او شی او لویه کیسه وه، پرېمانه باغونه او ځمکې دا شیان یې ټول درلودل. نو خو د دې سره الله پاک چې کړی ډېر زیات سخي او جواد او ذاکر او شاکر او لمونځ کوونکی عبادت عابد الناس دی. ټولو نه زیاتو خلکو عبادت چې کولو دی کان عابد الناس دی اهل زمانه. نو دا شیان چې پکې وه، نو په دې خاطر باندې دا شیان چې لرل خو دې سره هغه صفات هم الله پاک ورکړي وو. یو خبره دلته ذکر شوې ده، هغه دا ده چې وایي چې 80 کاله ابن عساکر دا خبره لیکلې چې 80 کال پورې د دغسې ژوند لرلو، یعنې 80 کلنۍ ته چې رسېدو نو دغه شیان دا 14 زامن او دا دونه قلبې ځمکه او دا دونه غلامان او دا دونه شیان. په تورات کې بایبل چې ورته ویل کېږي، تورات کې بیا بل شی راغلی دی. هلته راغلی دی چې هلته بیخي ډېر راغلی. هلته وایي چې 15,000 هغه لرل، څه بلا ورته وایي دا میږې او پسونه او بعضې 10,000 لیکلي به دومره قلبې وي، دونه غلامان او هغوی نو بیخي بله هغه لیکلې ده. هغه کې د بایبل کې د ایوب په نامه یو ځان ته کتاب دی،
ایوب په نامه اسپاره ایوب په نامه باندې هغې کې باقاعده د دې زندګۍ ډېر زیات تفصیل ورکړی شوی دی. خو بایبل باندې سړی هغه ځکه نشي کولی اعتماد چې په هغې کې تحریف او تغییر راغلی نو سړی داسې دلیل پرې نشي راوړلی. هغوی د ده مال او درۍ ډېره زیاته لیکلې ده، بیخي ډېره لیکلې ده. په هر صورت باندې نو ایوب علیه السلام چې کوم یو د 80 کاله پورې د زندګي بالکل ډېره په خوشحالۍ او په ډېره هغه تېره کړله تر 80 کلونو پورې. نو دلته یو خبره چې تقریبا احادیثو کې راغلې ده، احادیثو کې علامه ابن کثیر دا حدیث نقل کړی دی او الکامل هم را نقل کړي، علامه ابن عساکر هم دا هغه را نقل کړي، دا حدیث را نقل کړي دي چې یو وخت کې داسې و څه ډېر شیان یې نوشته کړي. خو صحیح خبره چې کوم یو دا ده چې ویلې په اسمان کې په دې ځمکه چې دا څوم یو پرښتې هغه یو شیطان برم ختلو پورته نو بس د پرښتو به د ایوب علیه السلام ډېر صفات کول په خپله زمانه کې. اوس خو بېله خبره ده، خو کومه زمانه کې چې ایوب علیه السلام موجود و نو پرښتو به د ډېر زیات ذکر او یادونه کوله، ډېر په ښه نوم به یادول، ځکه سخیم و، د یتیمانو، د کونډو، د رنډو، د وږو، د دې خلکو کفالت او هغه بیا ورسره د ټولې زمانې تر ټولو عابد سړی و، غوښتنه د الله نه په لمانځه باندې وه. نو دا خو ډېر غټ صفات دي، همیشه به ذکر کولو، همیشه به شکر ایستلو. نو په دې وجه ملایکو د ډېر زیات صفت او هغه بیانول. څومره عجیب سړی دی. ویل شیطان خو دا خبرې اورېدلې، طبیعي خبره د هغې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې شیطانان پاس ختل دي، د ملایکو خبرې به اورېدلې. په قرآن باقاعده قرآن عظیم شان کې د آیاتونه سوره الجن چې تاسو ولولئ هغې کې دا ټول شیان شته چې د دې نه مخکې به ابلیس ختلو شیطان پاس، نو خبرې به اورېدلې. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا دروازې ټولې پرې بندې شوې، بس بیا هغه صحابي ثاقب چې راخلاص شي پسې وځغلی. نو هلته دا خبرې واورېدې چې چې خو ټولې پرښتې ملایکې دا طبیعي خبره ده، طبیعي خبره په انسانانو کې چې د یو انسان په مخ کې د بل انسان صفت کېږي په انسان باندې ښه نه لګېږي. دا بالکل د انسان فطري خواهش دی. د بل هر سړی وایي چې د ما صفت دي خلک وایي دا بل لا څوک دی چې خلک یې صفت کوي. دا د طبیعتا د هر چا په فطرت کې دا خبره باندې پرته وي. نو شیطان خبیث خو اسم د الله پاک دشمن او د انسانانو دشمن او بیا د انبیا علیه السلام سره سخت دشمن و. نو چې دا خبرې واورېدې په زړه کې ډېر زیات حسد او کینه او هغه پیدا شوله چې دا یو سړي ما څه واده چې د صفت کېږي، او بل دا دی چې دا خو دشمن و انبیا علیه السلام خو د شیطان دشمن دي. نو بس کینه او حسد او عداوت او دشمني پیدا شوه. نو بس الله پاک ته ورغی، الله پاک ته دعا وکړه او غوښتنه وکړه الله پاک نه چې دا ایوب علیه السلام چې دا دونه ډېر عبادت کوي او دا دونه خیراتونه کوي، صدقات کوي، یتیمان دي، کونډې دي، ورنډې دي، او همیشه ذکر او همیشه منځونه او همیشه عبد الناس ټول د غټ عبادت گزار سړی دی. دا خو وجه دا ده چې تا ډېر شیان ورکړي دي، مال دې ورکړی، دارۍ دې ورکړی، بچیان دې ورکړي، ځمکې دې ورکړي، هر څه دې ورکړي. نو چې دی د تا عبادت نه کوي نو څوک به کوي؟ هر څه ورسره شته دی که نه، بس دا یو چلې دلته پیدا کړي چې دا خو ځکه دا ټول کارونه کوي چې هر څه دې ورکړي دي چې دا دی غریب یې دا نه کول. نو الله عز وجل ته ورته ویلې، الله عز وجل ورته ویلې چې ګوره ظالمه د خدای دې غرق که تباه شي تو خو هسې به رجیم یې. دا سړی د الله پاک د ما پیغمبر دی، د ما نبي دی، د ما هغه دی، د په باره کې دا تصور مه کوو. نو ویلې چې شیطان الله پاک نه بیا درخواست وکړي چې تو ما ته لږ واک اختیار راکړه، دا مال ما ته حواله کړه چې زه دنه مال واخلم، ته به وګورې دا چې دا کله مال دې د تباه شي بیا ته ګوره چې دا عبادت کوي که نه. وایي چې همداسې وکړه الله پاک ورته ځان تا ته اختیار دی د مالونو په تباه کولو کې، دا مالونه ټول دې نه تباه کړه، برباد کړه. وایي چې شیطان خپل لښکرې راوغوښتې او بس باد او دا شیان اور دا شیان اوس د چې څومره فصل کښت او ځمکه او رمه او وخان او غوی او قلبې مولبې دا څه شیان چې د ټول ترې نه واخیسته، دا ټول لوله شو، وسوځېد، وسوځېد، اور پرې نازل شو. بس دا شیطان د خپل لښکر راوچاو چې څه و د ایوب علیه السلام چې څومره مال دارایي او شتمني او سرمایه موجوده و دا ټوله تباه شو، مکمل ټوله. بیا شیطان ورته راغی، هغه په د انسان د د خادم او د د ناظر په شکل کې چا سرپرستي د دې مالونه کوله چې شیان خو ټول تباه شو، ټول لاړه، غرق شو، هر څه لاړه، اور یې واخیستل، هر څه. او ته چې بس الله پاک راکړي، همداسې بالکل په دې حدیثو کې همداسې راغلي، الله پاک راکړي او الله پاک واخیسته. بس خوله باندې غلی کړه، پام کوه ورسره نه وایه، د خپل ناظر ته ورته چې بس الله پاک راکړي، الله پاک واخیسته، څه خبره ده.
شیطان په هغه شو چې دا به څه مصیبت واوښتې. ما خو ویلې چې دا مالدارۍ لاړه شي او بس هر څه به شي، دی به چغې کړي او فریاد به شروع کړي. ته خو بالکل د الله پاک حمد و ثنا بیانه کړه، الله پاک راکړي وو، الله پاک واخیسته. نو دې کې څه مسله ده؟ بس ورکوونکی هغه دی، اخیستونکی هم هغه دی. همداسې الفاظ په دې حدیثو کې راغلي دي. نو بس شیطان خو فکر وکړي چې دا خو ونه شو، په مال خو دا سړی هېڅ ویس په کیسه کې هم نه دی د مال. نو بیا یې الله پاک ته بیا شیطان هغه وکړه چې په مال خو دا سړی نه شو، دا خو ما داسې فکر وکړي چې دا په مال ته نه وسوځي، ختم به شي، هلاک به شي. نو دی به ډېر جزې پزې وکړي، ډېرې چغې به، که مونږ وې خو همداسې مم کول که نه، نو ځکه خو خبره خرابه ده. نو بس ده ویلې چې اوس نو داسې وکړه چې دی خو زامن لري، کور لري، ښځه لري، هر څه لري، نو بس کمال نه لري خو زامن 14 زامن لري، تکړه زامن دي. اوس به بیا وګټي که نه. نو که داسې وکړي چې ما ته دا پیره دا د زامنو د ده د اهل خبره راکړي چې د اهل او اولاد ورته تباه کړم، د غلامانو دا څه چې دا ورته تباه کړم. الله پاک ورته چې ځه وایي که ته خپل زور ولګوه که نه. بس شیطان نه دا پیره دا چې څه دي د بغیر د ښځې نه، مېرمنې نه غیر، دا نور اولاد ما اولاد غلامان څه شیان چې دی هم ورته ټول مړه شو، دا ټول مړه شو، هېڅوک ورته پاتې نه شو. د دې اهل ټول ختم شو. چې ختم شو بس سړی ورته راغی چې هر څه مړه شو، ټول اهل هر څه دي لاړ، بغیر د ښځې نه هېڅوک هم پاتې نه شو. چې الله ورکوونکی دی، الله اخیستونکی دی. دا د هغه د حکمت خبره ده، د هغه فیصله ده، ما بالکل قبوله ده، هېڅ خبره هم نشته. بس تعام ونه شو شیطان چې دا په څه غم ککړ شو، په مال باندې هېڅ پروا یې ونه شوه، په اولاد یې هېڅ پروا ونه شوله. بس الله پاک ته ویلې چې دا سړی خو نه په مال شو، نه په اهل شو، او په اولادونو شو. نو داسې وکړه دا پرې ما ته دا خپل بدن باندې اختیار کړه چې دا بدن یې ورته خراب کړم. دی خو دا بدن یې ډېر صحتمند دی، ډېر تکړه سړی دی، ښه هغه دی، صحت والا خاوند دی. نو دا شرک الله پاک ورته ځه دام وکړه، پرېږده چې ته پته ولګي دا د ما بنده دی، صالح بنده دی، دا سوادي خبره نه. بس ویلې چې شیطان دې د په بدن کې بس مرضونه هغه پیدا کړه. او لکه دا اوس وخت دا وایرسونه او دا میکروبونه او دا جراثیم او دا بلا جلدي مرضونه او بال ځینې مفسرین لیکلي چې صرف جلدي امراض ورکې پیدا شو. خو تقریبا ډېر امامانو دا خبر لیکلي چې داخل او بیرون پوستکی او مستکی هر څه بس د مرض لاندې راغلو. بس څوک په تکلیف شو، داسې په تکلیف شو، داسې یو قسم بوی به ترې نه تلو. دا ځایونه به ویلې چې د باندې یو روایت دا دی، تقریبا ډېرو لیکلی دی، علامه ابن کثاکر، ابن طبري، او چې د باندې جزام مرض چې کله سړي نو د بندونه داسې سره جدا کېږي، وایي چې دا جزام مرض پرې لګېدلی. خو ځینې علماو د صحیح احادیثو په رڼا کې دا خبر لیکلی چې نه جزام نه و، یو بل قسم مریضي و، غټې غټې دانې به پرې راوخدې او دا به چې وش چاودېدلې، وینه او زه به یو قسم بد بوی به کول. چې دا بدبویي شروع شوه نو اولاد خیاسي هم ختم شو، صرف یوه ښځه ورته پاتې وه. چې ښځه ورته پاتې وه نو دا خپلوان نږدې چې کوم یو خپلوان و چې راغله چې ګوري چې د ایوب علیه السلام نه یو قسم بدبوی چې دا وینه او زو او دا شیان چې دي طبیعي خبره ده، دا خدای الله پاک امتحان و، بوی به ډېر زیات، هېچا طاقت نه شو کولی ورسره. بس آخر یې داسې وکړه چې د کلي او د کور نه یې وایستلو. دلته خو دا ټوله منطقه چې دی پکې وایستلو بوی ونیوله، د بدبوی به یې کولو. بس دی په څه چلو په څه طریقه باندې دې ځای نه اوس وړاندې په دې دښته کې یو ځای کې غټه تیږه وه، هغه وه، دې تیږې سره هغه کې یوازې په یوازې پرېښود، صرف ښځه ورسره پاتې شوه. دا ښځه چې کوم یو دا به ورتله او د هغې ته بیا خوراک مراک شیان به وروړل. دلته هغه پیدا شو، دلته یو مشکل پیدا شو. مشکل دا و چې څه دارایي او څه مال څه دولت او دا شیان چې دا خو ټول لاړل، تک سپېره سما شو، هېڅ شی پاتې نه شو، هېڅ شی پاتې نه شو. دا خپلوان هم د په هغه کې په هغه دښته کې او بیابان کې پرېښولو. نو بس دې نه وروسته ښځه به ورتله. آخر خبره دې ته ورسېده چې هر څه خلاص شو، دارایي شتمني. نو ښځې به غریبې به بیچاره به مزدوري کوله، مزدوري به یې کوله، په کورونو به ګرځېدله او خلکو ته به یې خلکو هغه نه ورکول، مزدوري نه کوله پې. هغه به ورغله چې ګوره زه خو داسې مونږ مشکل لرو، تکلیف لرو، صرف ما ته مزدوري یو کار وسپارئ، هغه کار به زه وکړم، جامې مینځئ، کور پاکوئ، هر شی چې دا ما ته وسپارئ دا به زه کوم. بس دې خاوند ته به او ځان ته به ډوډۍ او کوم. هغه ورته خدای هم تباه کړه، تاسو خو هسې غرق یې، هسې مرضي ته، دا مرضي مونږ ته را نه شي. لکه دا اوس غم دی که نه کرونا ده، وایي چې کرونا ما ته را نه شي، را نږدې نه شي، هلته درته سلام اچوي چې نږدې به راځه. دغسې مصیبت دغسې شی و چې تاسو باندې داسې مریضي تړل، دا مرضي مونږ ته را نه شي، دا خو ویلې چې ساري مرض دی، بس سبا مونږ ته را شي، ورانې مونږ کور ته را نه شي، چا به نږدې هم نه پرېښوله، نانبایي به ډوډۍ نه ورکوله، چې هر چا کور ته به تله چې هر څه کار یې هغه کار زه کوم، خو ما ته کار راکوئ، هېڅ یې نه کول.
بس داسې مصیبت پر راغی. تاسو ګورئ دا یو 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 چې په هغه باندې راځي. نو حضرت ایوب علیه السلام داسې وخت هم راغلی دی چې څو ورځې مسلسل بې ډوډۍ او بې خوراکه پاتې شوی دی. هېڅ شی هم نه، هېڅ شی هم نه وه، چا ورکول هم نه، چا مزدوري پرې نه کوله. نو چې مزدوري نه همداسې خو بالکل نه ورکوله، مزدوري هم چا پرې نه کوله. نو دا یو مصیبت پیدا شو، دا تکلیف اور حالت دا. په دې وخت کې تقریبا د امامانو دا خبرې راخستې دي چې د باندې چې کوم هغه راغله، هغې خلکو بالاخره داسې وخت هم راغی چې دا خپل خپلوان او خپل د ده کوم کسان چې په ده باندې ایمان راوړی و، ملګري چې بالکل نږدې ملګري وو، چې هغه د خانۍ او د ملکۍ په وخت کې د لرل او چارڅ یې لرل، نو دا به نږدې بالکل نږدې خلک چې کوم ملګري وو دا ورته راغله. هلته اول خو دوی وغورځول، هلته بله ورځ ورغله، هلته چې ورته ویې کتل چې ایوب علیه السلام، سیدنا ایوب علیه السلام په ډېر بد حالت کې دی، ټول زخم بدن یې بویږي او یو غږ او فریاد او بس هغه کوي. او بس چې ورغله چې ورته ویې کتل، یو بل ته ویلي چې درې کسان داسې روایت کې راځي چې درې کسان د ده ډېر زیات نږدې ملګري وو. هغه ورغله چې ورته ویې کتل، نو یو بل ته ویل چې هو ډېره معلومېږي چې ایوب علیه السلام ډېر غټ ګنهګار دی او ډېر غټ ریاکار دی. دا شیطان خبیث دا پکې په زړه کې ورته واچول، دا غټ ریاکار دی، ځکه خو دا شی پرې راغلی، دا خو ډېر زیات ګنهګار دی. او ایوب علیه السلام اوري دا خبرې، د ده په مخ کې دا خبرې یو بل ته کوي چې دې نه معلومېږي چې ایوب باندې چې د ایوب علیه السلام باندې چې کوم مشکلات تکلیفونه راغلي، دې نه معلومېږي دا تر ټولو ډېر غټ ګنهګار دی، ځکه خو الله پاک داسې یو هغه ورکړی تکلیف او مصیبت یې پرې اچولی دی. وایي چې ایوب علیه السلام دا خبرې واورېدلې، نو ډېر زیات خفه شو، په دې خبره ډېر زیات خفه شو چې ظالمانو د خدای چې هغې وکې ما سره مال دارایي وه، تاسو به راته ډیک او ټیټ کېدی او چاپلوسي به مو کوله، جانجي به م راته کولو، چې اوس غریبي او تکلیف راغی، اوس دا خبرې هم ظالمانه کوي چې دا ریاکار دی او دا ډېر غټ ګنهګار دی او ډېر غټ هغه دی. نو دا ولې کوي؟ دا صحیح روایت، دغه روایت دی چې داسې خبره شوه. نو بس ایوب علیه السلام په دې بیا ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات خفه شو. بل خبره چې دا خبره وشوه، نو الله پاک ته بیا عذر او هغه وکړه. په دغه وخت کې یو خبره بله چې ایوب علیه السلام ښځه چې کوم یوه، دا غریبه خو په کورونو ګرځېده چې چېرته مزدوري پیدا کړي او چې څه به پیدا کړه مزدوري هغه یې راوړه، ایوب علیه السلام ته بیا ورکړه. خو دا هم یو مشکل و چې هېڅ چا نږدې نه پرېښوله چې تا نه مونږ ته دا مرض راځي او دا مرض ساري مرض دی، نو دا به مشکل پیدا کېږي. نو دلته یو څه مختلفې هغه راغلي دي. یو خبره دا راغلې ده چې ایوب دا تقریبا صحیح حدیث کې راغلی دی، امام ابن کثیر او علامه طبري او د الساکر او د خلکو لیکلی ده، ابن اسیر، چې یو ځل چې دی ډېر زیات په تکلیف شو، ډېر زیات په تکلیف شو. نو په هغه دشته کې خلکو غورځولو، بوی به ترې نه تلو، هغه به ترې نه تلو. نو دا ښځه طبیعي خبره ده، هغې به ورته راتله خوراک او به څښاک به ورته راوړلو. نو یو ځل چې دا حالات یې ولیدو، هغه ډېره خفه شو، ډېره زیات، او په هغه هم په غربت او په مصیبت کې تکلیف، د غټ سرمایه‌دار په اصطلاح سره ښځه وه، داسې حالت ته راغله. ډېر دا سړی ځوروي، کله کله سایکالوژي لحاظ باندې سړی ډېر زیات ځوروي، چې داسې عمر سړي تېر کړی بیا مصیبت کې ککړ شي، نو سړی ډېر ځوروي، ډېر خفه کېږي سړی چې داسې عمر چا تېر کړی. غریب سړي به نه خاص هم غریبي، خو چې داسې سرمایه‌دار او غټ سړی یو کله غریبي پرې راشي، بیا د خلکو خبرې سړی ډېر زیات خفه کوي. نو دا چې ورغله چې ګوري چې حالت ډېر خراب دی، نو ورته وویلې، ورته کېناسته، ورته ویلې چې فلانکی ایوبه، خو ته خو ډېر عابد انسان وې، ډېر پرهیزګار انسان یې، د الله پاک نبي یې، د الله پاک پیغمبر یې، خو الله پاک ته دعا وکړه که نه، دا څه مصیبت دی، دا څه تکلیف در باندې، خو دعا ورته وکړه که نه چې بس دا تا ته شفا درکړي. نو پیغمبر دعا خو بالکل قبلېږي، دې کې څه شک دی، دا کار ولې نه کوې؟ د ښځې ورته ویلې. نو ایوب علیه السلام ورته په غوسه شو، ورته ویلې چې هو ته پوهېږې 80 کاله دا صحیح حدیث کې راغلی دی، 80 کاله مونږه په نعمتونو کې، په مزو کې، په چرچو کې، په پیسو کې، په دارایۍ کې، په څه چې د دنیا څه نعمت نه و چې مونږ سره و، 80 کاله مونږ ظالم تېر کړه په دې نعمتونو، په دې شیانو کې. اوس نو څنګه داسې زر زه الله پاک ته اوس هغه وکړم چې 80 کاله د نعمتونو پیراواني را کړې، هر قسم نعمتونه را سره و. نو اوس داسې زر الله پاک ته اوس وزر وکړم چې تر وایي د ده نه یو قول همدا نقل شوی دی، وایي چې وویلې چې 80 کاله مې په نعمتونو کې تېر کړي دي، د نفس ته وایي 80 کاله به په سختیو کې ځان کلکوې، نفسه ګوره داسې ونه چې چغې وکړې، هېڅ هغه ونه کړې. دا ښځې ته به غوسه شو
چې ته څه وایې 80 کاله د نعمتونو مزې دې کولې هغه خو هېڅ خبره نه وه و چې تکلیف راغی اوس ده چې زر شکایت کوي الله پاک نه دا کار نه کوم پرېږده چې 80 کاله مې په نعمتونو تېر کړي 80 کاله چې په تکلیف کې تېر کړم تر هغه الله پاک ته شکایت نه تر څو مې 80 کاله تېر شو چې دا مزې او چړچې ټولې سره برابرې شي بیا به نو بس وروسته به بیا دا کار نو ښځې ته په غوسه شو نو بیا وایي چې قسم یې خوړلو چې که زه جوړ شم 100 دورې دې وهم چې داسې خبره دې ماته وکړه دا په باطن ظاهري لحاظ باندې صحیح وه په باطني لحاظ باندې دا صحیح نه وه ځکه ورته په غوسه یو خبره دا شوې ده چې ځکه دا علامه ابن عساکر دا خبره د روایتو په بنا کړې ده دویمه خبره چې لیکلې هغه دا ده چې ولې ښځې ته په غوسه شو دی ورته وایي چې 100 دورې دې وهم هغه علامه ابن عساکر دا قصه هم راخلي دا لږ تفصیلي کیسه ده چې شیطان خبیث خو غوښتل چې یا دی او یا یې ښځه یو په فتنه کې وغورځوي او داسې لاره برابره کړي چې دوی د الله پاک نه ناشکري وکړي یا شرک و بت پرستۍ ته راشي نو ویلې چې هغه دا شیطان ابلیس و د یو لارې په سر باندې کېناستو د ډاکټرۍ هغه بکس چې ورسره صندوق پخوا خو اوس خیر میینهخانې لري هغې وکې به دا ډاکټرانو ځان سره بکسونه صندوقونه ګرځول په هغې کې به دا ټول شیان ورسره وه نو ویل چې لارې په سر ناست و او د ډاکټرۍ او د حکیمت دا صندوق ورسره وه دواګانې ملاګانې پچکارې چې پکې نو بس د سیدنا ایوب علیه السلام دا مېرمن غریبه په دې لاره تېرېدله چې وایي که ته چې ګورې چې حکیم دی ډاکټر ناست دی او ورته چې څه کوم چې زه هسې خلکو علاج کوم هر قسم مرض چې زه جوړولی شم نو هغې ورته وایي چې اوس خو یې نه پېژنې خو انسان په شکل کې دی د ډاکټر او د حکیم په شکل کې دی نو هغې ورته وایي دا هسې خاوند مې ډېر سخت مریض دی او دا تکلیفونه لري نو ته علاج کولی شې بالکل علاج کولی شم د ابلیس ورته ویلې چې خو یو شرط لرم هغه شرط دا دی چې ته به داسې به وایې چې ته شفا ورکوونکی اصل خو الله پاک شفا ورکوونکی دی اصلي خبره دا ده او که ته صرف همدومره ووایه چې ته شفا ورکوونکی یې د ابلیس ورته وایي نو بالکل زه ستا د هغه کوم علاج کوم هغې ورته ویلی چې بس زه په دې باره کې هغه وکړم د خپل خاوند سره خبره وکړه هلته به ورشم چې هغه دا خبره مني که نه دا خبره څه قسم د هغه بلا وه مؤمنه ښځه وکړه نو بس ورته وایي زه به خاوند سره خبره وکړم چې که هغه دا خبره منله بیا صحیح ده که دا خبره ناجایزه نه وي نو بس صحیح ده ښځې غریبانان خو به دې شیان نه پیدا لیدونه بس ورغله ایوب علیه السلام دا کوم ځای کې دی پروت و غریب نو دی ویل چې هسې هغه موږ تاسو په دې پښتو کې یو متل دی وایي چې سړی سیلاب او اوبه واخلي بیا خس و خاشاک تم خیز کوي دا بالکل دا موږ په خپله لیدلي چې کله سړی مریض شي بیا نو په ډاکټرانو هم ګرځي په زیارتونو هم ګرځي په دعا او دم باندې هم ګرځي هر څه کوي ځکه چې چا بیچاره کې درد وي نو د درد خلاصون دپاره 100 کیسې روانې کړي نو دیم دا ښځه ورغله ورته وایي ایوب علیه السلام ته ورته وایي چې دغسې یو ډاکټر دی په لاره کې ناست و او تیار بکس او صندوقیه هم ورسره دی د ډاکټرۍ او هغه ته ما ویل چې داسې ما خاوند دغسې مریض دی او ته علاج کولی شې که نه شې بالکل علاج دی هر قسم مرض علاج ما سره شته خو یو شرط به دا وي چې ته به وایي چې ته شفا ورکوونکی اصلي هغه شفا ورکوونکی ته یې نو چې څنګه ایوب علیه السلام دا خبره ته واورېده ټک پوه شو چې هذا ابلیس او شیطان خبیث و او ته یې غولولی اصلي شفا ورکوونکی خو الله رب العزت دی دله دې کوم ځای نه پیدا شو چې اوس دا وکړي چې ته ما شفا ورکوونکی ښځې ته په غوسه شو چې ولې داسې هر ځای کې بس دا کتې پتې دې شروع کړي دی او د خلکو به ذکر ته مریضي په ما ده او خبرې ته کوې نو بس که زه را جوړ شم زه به یې تا سره کوم 100 دورې دي چې ولله زه پرېږدم په دې باندې ورته په غوسه شو نو یو روایت دا دی چې دا یو علت و بله خبره دا ده چې بلې وخت کې چې ابلیس راغی ځان یې پیر میر ملک هغه جوړ کړي غټ او خلکو ته ورته وایي چې ما پسې راځئ دې درې ته د شراب پسې راشئ او دلته څه ډېر شیان دي هلته چې هر څه تاسو وایي زه یې در کوم اوس ځان یو شی جوړ کړه نو بیا دا خلک ټول پسې ورغلو د ایوب علیه السلام ښځه غریب هم پسې روانه شوله ورغله دې ته چې هلته کله ورغله نو یو دم چې راتاو شو تر اوسه خو هېڅ خبره نه کوله چې درې ته یې ورسول خلک دا ټول نو هسې خو ما خلک ډېر خلک پکې بت پرسته و شیطانات والا و نو بس دوی ته ورته ویلي چې ما ته سجده وکړي بس نو بس تاسو هر څه خبره به هغه شي پوره به شي ایوب علیه السلام ښځې ورته وایي چې ظالمه د خدای دې ما خاوند د ایوب علیه السلام خو د دې دپاره راغلی چې بت او شرک او بت پرستي او دا شیان لري چې د الله پاک توحید ته خدمت وکړي او ته خبیث یې موږ نه غواړې چې اوس موږ تا پسې هغه وکړو بس را روانه شو ایوب علیه السلام ته دا کیسه وکړه چې دغسې کیسه وه هغې ته غوسه ورغله نو ځکه دا قسم یاد کړه چې که زه جوړ شم تا به په 100 دور وایي دا درېیم روایت دا راغلی دی څلورم روایت دا هم راغلی علامه ابن عساکر او دوی راخستی چې شیطان د ایوب علیه السلام ښځې ته څه خبرې وکړې داسې خبرې ورته کړې چې هغه ښې خبرې نه وي ناروا خبرې وي ورته ویلې چې دا د خپل خاوند ته ووایه
چې کله ایوب علیه السلام ښځه بېچاره خو نه پیدا ایوب علیه السلام ته خبرې وکړو. ایوب علیه السلام چې دا خو شیطان دی، دا خو شیطان خبیث تا ته دا خبرې کړي، تا ما ته راورسولې، بس قسم چې زه جوش زه به تا سره بیا ګورم. نو دغه شی دا خبرې د ښځې په باره کې دا خبرې راغلي. هغه بېچاره مظلومه ښځه وه، ډېر زیات غم ځورېدلی و ورسره، اخاني ملکي او هر څه لاړه، بس دا مصیبت ورته پیدا شو. نو دلته وایي چې دا څو کلونه د ایوب علیه السلام دا مصیبتونه څونه کلونه دوام وکړي. 3 روایته راغلي، 3 روایته، او یو دا درې وړه ابن کثیر او ابن اسیر ابن عساکر دواړو دا قصې دي چې یو روایت دا دی چې 7 کاله و 7 سنین 7 کاله ایوب علیه السلام په دې مصیبتونو، په دې تکلیفونو، په دې مریضۍ او په دې هر څه بدبختۍ کې دی بېچاره شو. مال لاړو، دارایي لاړه، زندګي لاړه، ځمکه لاړه، فصلونه لاړه، غلامان لاړه، زمن لاړه، اولادونه، صرف دی او ښځه پاتې شوه. بدن یې داسې شو چې سر نه بې خبرې ټول بس زخمی بوی او درد او هر څه پکې و. تر 7 کلونو پورې دا مصیبتونه ورته روان. یو روایت دا دی 7 سنین، دا علامه ابن عساکر دا روایت کړی دی. یو علامه ابن کثیر رحمه الله علیه یو هغه راکړی دی خپل د تاریخ البدایه و نهایه کې چې د وهب بن منبه دا یو مشهور امام دی موږ تاسو په دې محدثینو کې د هغه نه روایت راخسته چې 3 کاله دا مصیبتونه او دا تکلیفونه چې و دا 3 کاله و. علامه ابن کثیر د وهب بن منبه روایت راخسته چې 3 کاله پورا نه کم نه زیات دا هغه روایت دی. 3 آیات 3 روایت الدم علامه ابن کثیر راخسته خدا عن الزهري عن انس رضی الله عنه. امام زهري الشهاب الزهري رحمت الله علیه د حضرت انس بن مالک روایت را نقل دا تابعی دی د شهاب الزهري رحمت الله علیه د انس بن مالک رضی الله عنه روایت راخسته دی چې د ایوب علیه السلام دا د امتحان دوره چې کوم یو د 13 کاله و 13 کاله حضرت سیدنا ایوب علیه السلام په دې مصیبتونو کې اخته و چې اول یې دا مال دارایي ته نه لاړه، بیا څه وخت چې تېر شو بیا اولادونه او دا غلامانو دا ته نه لاړه، او بیا چې څه وخت تېر شو بیا پسې د په بدن باندې. نو دا په مجموع کې درې مرحلې وې د مشکلاتو تکلیفونو. اول کې مال دارایي شتمني ته نه لاړه، دویم ولې اهل د عیالو دا ته نه لاړه، غلامانو دا چې وکړ، او په درېیمه مرحله کې په بدن باندې راغلو. 3 مرحلې شو. دا مرحله وای چې 6 کاله وخت تیر کې. نو جمع 13 کاله. دا امام شهاب الزهري روایت ته انس بن مالک چې علامه ابن کثیر په خپل البدایه و النهایه کتاب کې دا را نقل کړی دی چې 13 کاله د دوی د دورې دوام وکړي. 13 کاله ایوب علیه السلام په دې تکلیف کې. خو یو خبره چې ما ته څونه معلومه شوه هغه د 7 کلونو خبره تقریبا ډیرو مفسرینو کرام رحمت الله علیهم اجمعین را نقل کړې ده چې 7 کاله تقریبا 7 کاله خبره پکې راجح قول امدا ده چې 7 کاله سیدنا ایوب علیه السلام په دې تکلیف او د امتحان او د ابتلا کې شو دا اخته. نو اخر داسې وخت راغی وایي چې اصل ایوب علیه السلام ته دا مالونه هم لاړه، دارایي هم لاړه، سرمایه هم لاړه، ځمکې هم لاړې، فصلونه لاړه، اولادونه هم لاړه، غلامان هم لاړه، بدن هم بس داسې حالت ته راغی چې فقط ژبه او زړه یې چلېدو، نور بدن یې ټول خراب، ژبه روغه او زړه یې روغ پاتې و، دا نور شیان ټول خراب شو. نو په دې خاطر باندې دلته چې راغله دې ټولو ته دې ټینګ شو، دې ټولو ته صبر وکړي، بالکل جز و پز یې نه کوله. خو وایي چې دغه کله چې د خپل نږدې ملګري ورته راغله او دې خبرې وکړې چې دی خو ډېر ریاکار سړی دی چې دا ریاکارۍ په خاطر دا ټول کارونه کول، او دې خبرې وکړه چې دا ډېر سخت ګنهګار دی، دا د سختې ګناه او د کبیره ګناهونو په وجه باندې الله پاک دته سخت عذاب ورکړی او دا مصیبت یې پرې رانازل کړی. دې خبرې وایي چې ایوب علیه السلام ډېر خفه کړی او ډېر زیات خفه کړی. وایي چې دا خبرې واورېده نو بس خفه شو، او بس د دې نه بعد الله پاک ته بیا دعا وکړه. نو هغه دعا قرآن عظیم شان باقاعده راخستې ده. وایي الله پاک فرمایي وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وایي الله ارحم الراحمین ذاته زه خو نور ډېر زیات په تکلیف شوم. مسنی الضر
ما ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی دی، زیات ضرر رسېدلی دی او ته خو ارحم الراحمین ذات یې که نو بس دې خبرې دا د خلکو پروپاګند خبرې دې خبرې سیدنا ایوب علیه السلام ډېر خفه کړه چې خفه یې کړه. بس دې نه وروسته الله پاک ته دعا وکړله چې ای الله ما ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی دی، بس ته ارحم الراحمین ذات یې نو زما څه وکړه، زما تکلیف وکړه. نو الله پاک څه فرمایي فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. وی الله پاک ویل فاستجبنا له، هغه دعا چې د کړې وه هغه موږ ورته قبوله کړه او څه چې په ده باندې ضرر او تکلیف او مصیبت و هغه هم ترېنه لرې کړه. نو دا یې هغه وخت 7 کلونه د صحیح روایت په اساس باندې د 7 کلونو د تکلیفونو امتحانونو مصیبتونو نه وروسته ایوب علیه السلام چې حتی ځینې روایت کې راځي چې کله د ده زړه او د ده ژبې ته تکلیف پیدا شو نو دغه وخت کې به دا وکړي چې الله نور خو مې ژبه د ذکر نه پاتې کېږي او زړه مې د ایمان نه هغه کېږي. نو بس ما ته الله پاک هغه راکړه. نو فاستجبنا له، الله پاک وایي دا دعا مونږ قبوله کړه. فکشفنا ما به من ضر، هغه شیان چې په ده باندې ضرري شیان هم ته نه ټول لرې کړه. بل آیات شریف کې راځي واذکر عبدنا ایوب، تا یاد کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واذکر عبدنا ایوب، ته ایوب علیه السلام را یاد کا، خلکو ته بیان کا. اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ای رب زما زه خو شیطان ډېر مصیبتونو په ډېر تکلیفونو کې اخته کړی. دا ټول شیان خو د شیطان په وجه باندې و چې خبیث کوشش کوله چې دی وغولوي او دی هغه کې خو تر اخره پورې هېڅ په لاس ورنه راغله. هماسې خدای وهلی رجیم، هماسې رټل شولی نا امید او ناهیلی همداسې شیطان پاتې شو. ایوب علیه السلام هېڅ زور ونه رسېدو، هېڅ قسم زور یې ونه رسېدو، ډېر هغه یې پرې راوستی. نو دا دعاګانې دواړه قرآن عظیم شان کې باقاعده یادې شوي دي. دې دعا په ځواب کې چې کله دا دعا یې وکړه نو فاستجبنا له که نه قرآن عظیم شان چې هم قبوله کړه. نو څه وشو ایوب علیه السلام ته هماغه ځای کې چې په کوم ځای کې دشته کې پروت و، د کومې تیږې خواته چې پروت و، بیچاره بس څه حال سړی کله داسې نقشه ځان ته وباسي بیا سړی پوهېږي چې انبیا علیه السلام څومره تکلیفونه پکې تېر شوي دي تېر شوي. نو په دې وخت کې الله پاک جبریل علیه السلام ورته راولېږلو، ورته وویل چې داسې وکړه چې دی په کوم ځای کې پروت و، نو په دغه ځای کې جبریل علیه السلام ورته راغی چې دا خپل پښه دې راواخله په دې ځمکه داسې ووهه، ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب، دا خپله پښه دې ووهه چې کله دا پښه ووهله په دې کې اوبه راوخوټ کې دی چې اوبه د روایت داسې راځي چې یو ځل یې وهلې 2 ځل یې وهلې. نو دا یو ځل چې وهلې دی کې اوبه راوخوټ کې دی چې کله اوبه راوخوټ کې دی ورته وایستلې چې په دې باندې غسل وکړه، په دې اوبو باندې غسل وکړي. اول ځل یې ووهلې دې باندې غسل وکړه. نو بس دې چې کله ایوب علیه السلام بس په دې اوبو کې دا چینه راووته که نو اوبه چالان شوې، نو په دې کې ایوب علیه السلام غسل وکړي، د ټول سر نه بې خبرې ځان پکې ومینځل او چې څنګه د ځان پرې مینځلو ټول شیان ناروغي تکلیف برجي داخل او باطن ظاهر ټول ختم شو، ټول بالکل سم ګلاله بالکل ځوان سړی ته نه جوړ شو. هغه څونه چې د عمر دا تکلیفونه چې مخکې چې څه قسم همغسې شکل همسې هغه اختیار کې. نو وایي چې دویم ځلې بیا ووهل همغه ځمکه، دویم ځلې دا هم په روایت کې راځي قرآن شریف نه داسې معلومېږي چې یو ځلې دا کار کړی. نو بس همغه اوبه یې ورته وایي چې دا اوبه نه اوس وڅښه. هغه اوبه چې یو خو د ځان په مینځلو هذا مغتسل بارد وشراب، دا د غسل اوبه دي. بیا ورته ویل چې دا غسل اوبه وڅښئ. موږ او تاسو په سنت طریقه کې یو مسله ده، هغه دا د څوک په کوم اوبو غسل کوي ادې وڅکي اخر کې به. نو دا خبره تقریبا دغه ځای نه داسې هغه شوې سنت طریقه ده. نو بس هغه یې وڅکلې چې وڅکلې په داخل کې چې څه جراثیم مراسیم څه مصیبتونه ټول صفا پاک شو، بالکل ګلاله غوندې چې کوم وخت کې چې دی په دې تکلیف نه مخکې و همغسې بس د تکلیف نه وروسته خپل ګلالی سړی راووتو په هغه کې شولو. بخاري شریف حدیث دی، امام بخاري رحمت الله علیه یو روایت راخستی دی، دا ډېر ناشنا غوندې روایت دی، ابو هریره نه دا روایت راخستی دی. دا امام احمد حنبل هم رانقل، امام احمد حنبل امام بخاري په صحیح البخاري کې، امام احمد حنبل په مسند احمد کې دا حدیث رانقل کړی دی حضرت ابو هریره نه چې کله الله پاک غته ایوب علیه السلام ته امر وکړي چې ته اوس نو په دې چینه کې په دې اوبو کې غسل وکړه. نو هغه جامې وایستل، ته بې خبره سړی غسل کوي نو جامې وباسي، بل خو هلته هېڅوک هم نه و، یوازې تک تنها دی و. نو بس جامې وایستلې او په دې چینه کې ویلې هغه کول د غسل یې کولو وایي چې کله د غسل کولو یو دم د غسل په وخت کې یو دم د سرو زرو ملخان
پیراول وي د پاسه باران پې وشو د سرو زرو ملخانو چې ګوري چې چې د سرو زرو ملخان دغه کېږي دلته راځي تقریبا وایي چې بینما ایوب یغسل غریان خر علیه جراد من ذهب بس په دې وخت کې د سرو زرو د ملخانو هغه پې وشو باران پې وشو بس د زر زر په دغه کې زر زر راټولول په هغه کوم ځای کې چې د جامع پرتې په دې کې زر زر د ملخان راټولول نو څه فناداه ربه عز وجل په دې وخت چې د ملخانو باندې مصروف شو چې د سرو زرو ملخان ټول راټولي دلته نو ورته وی چې ایوب الم اغنیک عما ترى دلته چې څه کوي دې نه خو ته ما غني کړې دا ولې دا کار کوي دغه حدیث نه یو مسله معلومیږي چې دا غسل کېدای شي دغه غسل نه دی به وروسته کوم غسل غالبا د الفاظو نه داسې معلومیږي قال بلا یا ربي ورته وی چې بالکل ته غني کړې نو معلومیږي داسې دا د صحت غسل نه وروسته بل کوم غسل دی دا غسل کولو بالکل داسې معلومیږي ولکن لا غني لي عن برکتک الله دې تا دې برکتونه خو غني نیم دا خو ستا برکت دی چې په ما نازل شوی دی ځکه راټولوم نو ایوب علیه السلام باندې بخاري حدیث او د مسند احمد د حدیث په بنا باندې چې د صحت د غسل نه وروسته غالبا د الفاظو نه بالکل همداسې معلومیږي نو چې دا به وروسته غسل کول ځان به وینځل نو د سرو زرو دغه پې راغله او ټول یې راټول کړه الله پاک ورته وایي چې ګوره تا ته ما دونه شیان درکړي نو څه ولې وارخطا کېږي دې په خاطر باندې ما درته ویلې چې دا د هغې نه وروسته دی نو دلته د شو چې کله ایوب علیه السلام سیدنا ایوب علیه السلام چې کله په دې چینه کې د اوبو کې غسل وکړي بالکل صفا همغه سړی تېر شو دا ښځه په دې وخت کې نه وه غریبه هغه د مزدورۍ پسې چېرته وتلې وه نو چې کله راغی چې ګوري چې تکړه ځوان سړی ولاړ دی بیخي سبا دی او ښه ښایسته ښکلی لباس دلته روایتو کې راځي علامه ابن کثیر غالبا دا روایت راخیستی دی وایي چې د جنت نه الله پاک دته جامې راولېږلې د جنت جامې سړي اغوستې دي ښځه چې راغله دې خوا ګوري چې هغه کوم ځای کې چې ایوب علیه السلام پروت و هغې ځای کې به د مریض شو پروت و دلته چې راغله چې سړی نشته یو خوا بل خوا ته وکتل چیغې کړې چې ایوبه چېرته چې سړی ځوان سړی تکړه سړی ورته مخامخ شو هغه ورته وایي چې څوک غواړې ویل چې داسې زما دلته خاوند دغه ځای کې پروت و او مریض و او داسې اوس نشته دی هغه ورته وایي شکل و قواره څه قسمه ورته وایي د تا په شان باندې وایي چې نوم یې څه وایي چې نوم یې ایوب و دا روایتو کې راځي علامه ابن کثیر هغه اسیر هم راخیستی علامه عساکر هم راخیستی چې ورته وایي چې بالکل ستا په شان وایي چې نوم یې څه وایي چې نوم ایوب وایي چې ایوب خو زه یم که نه ایوب خو زه یم که نه چې ته وایي چې ایوب لټوي بس ښځې ورته وکتل چې ورته وایي دې وخت کې الله عز وجل د خپله ښځه چې کوم یو دا بیچاره خو ډېر زیات غربت 2 کاله یا 13 کاله یا 3 کاله د فقیري او غریبي د مصیبتونه پرې تېر شوي بالکل لکه بوډۍ غوندې شوي حالات ډېر زیات خراب شوي بالکل یو دم الله پاک دې شکل و قواره وګرځول کېدای شي دې هغه اوبو کې غسل کړی غالبا داسې خو روایتو کې نه دي راغلي بس ښځه بالکل هغه شوه دې نه وروسته الله عز وجل څه وکړه الله عز وجل هغه کوم اولادونه چې د 14 دی 2 چنده کړه ورته ځکه داسې وایي واتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا مونږ دته ورکړه د اهل ومثلهم او د دې نورم یعنی 2 چنده م کړه رحمة من عندنا دا د موږ طرف نه رحمت مخکې 14 شپږ شو ډېر شو ورته بل آیات شریف کې راځي ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى لأولي الألباب مونږ وبخل دته د اهل چا کوم زامن 14 هغه او دا ښځه بالکل ورته ځوانه شوه دا معنا شوه او مثله ما او د همدومره نورم دلته چې څه 2 چنده م ورکړه دا چې رحمة منا دا د مونږ د طرف نه رحمت و ذکرى لأولي الألباب او دا پند و نصیحت د اولي الالباب خاوندانو دپاره چې هر څوک صبر وکړي هر څوک الله ته خپل ځان تسلیم کړي او جزې پزې ونه کړي نو دغسې صله او هغه بیا الله پاک ورکوي او د هغې نه وروسته د امام بخاري او د هغه د روایت په اساس باندې امام احمد حنبل په حساب باندې چې بیا وروسته الله پاک د سرو زرو د ملخانو هغه هم پرې وکړي باران پرې وکړي نو څومره چې ملخان به څومره و چې د ټولوله چې باران پرې وشو نو څونه ډېر به الله پاک دومره مال دولت دارایي او هغه څه چې دنه تللي وه ټول الله پاک 2 چنده ورکړي 500 قلبې لرلې اوس 500 زر قلبې شي حیوانات هغه د بایبل کې دا خبر راغلی چې ټول شیان ورته الله پاک 2 چنده کړه چې زر مخکې زر مونږ ویلو چې زر پسونه وزیل نو 2000 شو او زامن 2 چنده شو مالونه ازمکې او کیسې ورڅ ورته 2 چنده کړه نو دا کارونه ټول وشو
اوس خو الله پاک په دمن امتحان ختم کې بیرته په خپل حالات راوستو. دلته اوس مسله دا شوله چې هغه ښځې ته چې د قسم کړی و نو هغه څنګه چل شي. نو قسم خو کړی و نو الله پاک وحی ورته راولېږله چې تا خو قسم کړی دا قسم پوره کړه. خیر دی قسم خو موږ به طریقه درته وښیو. هغه طریقه دا ده وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ده خو مخکې موږ ویلو چې ده قسم کړی و چې زه به 100 دورې چې زه جوړ شم تا ته 100 دورې وهم چې دا څنګه د شیطان په دوکه او په دې کې راغلی. نو دلته خو دا خو داسې صابره ښځه وه چې تر اخره پورې د لاس مزدوري و هغه کوله او دته به خوراک څښاک برابر او تله راتله به ورته. نو دا خو ډېر زیاته د خادمه وه. نو دا خو په کار نه و چې د قسم کړی خو هغې به غوسه ورغلې وه. نو الله پاک ورته چې نه قسم دې پوره کړه داسې وکړه تا 100 دورې ویلې دي 100 هغه دې ویلي داسې وکړه 100 لښتې راواخله 100 لښتې راواخله یا 100 ډکي راواخله. دا ټول سره یو ځای کړه لکه جارو غوندې. موږ جارو کې ډېر هغه یي که نه دا راواخله او بس یو ځل یې راواخله داسې پې ووهه بس په قراره. نو بس تا هغه 100 به هم پوره شي 100 لښتې به وي. نو چې یو ځل لښت باندې ویل 100 قسم به زه په دې الله پاک وایي چې رحمتا من عندنا که نه دا د الله پاک دی هغه د رحمت طرف نه دا خبر وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نو دا خپل قسم دې پوره کړه ځان مو ګناهګار وه قسم دې پوره کړه دغسې وکړه. دا 100 شیان راواخله او بس دا پې ووهه نو بس پوره به شي. نو بس د هغه 100 یو هغه راواخیسته. غالبا ځینې علماو لیکلي چې لکه جارو غوندې داسې جوړه کړه غټه ګړۍ جوړه کړه بیا دا په دې شا یا په هغه ووهله بس هغه قسم یې پوره کړې. او ځکه چې دا ښځه خو ډېره صابره او شاکره ښځه وه تر اخره پورې د خپل خاوند خدمت وکړې. نو دا یې دوی هغه شو. اوس راځي چې د دې نه وروسته 80 کاله خو په روایتو کې راغله چې د امتحان نه مخکې 80 کاله د عمر و. نو که 7 کاله په تېر شوي نو 80 کاله به د عمر شوی او که 18 کاله شي نو بیا به 80 او 18 شي 98 کاله به وي. نو د عمر په باره کې 3 روایتونه دي 3 روایتونه دي د عمر په باره کې او 3 وړه علامه ابن عساکر او دا امام ابن اسیر او علامه ابن اسیر او کثیر او تبری دي ټول تقریبا کتابونه را نقل کړي چې د په باره کې 3 روایتونه دي چې د عمر څونه و. یو هغه روایت دا دی چې 83 کاله و 83 کاله دام ابن عساکر راخستی چې یو روایت خلکو نه دا شوی دی چې 83 کاله ایوب علیه السلام ژوندی بیا وفات شو. بل قول 93 کاله. دغه 93 کاله تقریبا راجح قول دغه دی چې 93 کاله شو ځکه چې 80 کاله خو دې امتحان نه مخکې 7 کاله امتحان وبلن دا وایي شو باقي چې 3 او 3 14 کاله نور به دې ژوندی او بس عمر کړی. یو قول بل هم دی دام علامه ابن عساکر بخپل تاریخ دمشق راخستی چې نه 140 کال عمر و. دام سیده تقریبا سړی چې دا عمومي عمرونه هلته وګوري په هغه وخت کې عمرونه همدغسې وي 110 150 150 دغه هغه کې دا هغه چلیدل د عمرونه چلیدل نو کېدای شي دام صحیح. خو دغه د 93 کال تقریبا ډېرو امامانو را نقل کړی چې د عمر 93 کاله و. بیا د 93 کال نه وروسته بیا د وفات شو. چې کله وفات شو نو د خپل زوی وایي چې د زوی چې کوم یو هغه به د خپل نائب تعین کې چې د ذوالکفل په نامه سره یادېدلو. ذوالکفل وروسته انشاءالله د هغه بحث به راځي. دا د ایوب علیه السلام زوی و. تقریبا دا علماو دا خبره ابن عساکر او ابن کثیر لیکلې ده چې د ذوالکفل د زوی و او د خپل په ځای باندې خلیفه انتخاب کې او بیا په هماغه ځای کې چې په کوم ځای کې یې د منطقه په هماغه ځای کې بیا د خاورو ته وسپاره شو. هلته وسمېلې قبر شته دی په هماغه منطقه کې چې کوم یو د دمشق شاوخوا چې دا شام دی دلته قبر شته. نو دا و د سیدنا ایوب علیه السلام د ژوند مختصر شانتي معلومات چې موږ تاسو ته وړاندې کې الله پاک عزوجل دې موږ ته هماغه صفات چې کوم انبیا علیه السلام کې و د هغې یو څرک دی الله پاک په موږ کې پیدا کړي او د هغوی الله پاک د هغوی محبت د هغوی احترام د هغوی په شان کې ادب زموږ په نصیب کې او درس همدونه بس دی. بس انشاءالله نور به بیا د نور انبیا علیه السلام به وروسته نور بیا بیانو. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.